السلام علیکم. زما نوم عزیز رحمان حازم دی. د عربي ژبې ښوونکی یم. پر انټرنیټ باندې او په یوټیوب چینل باندې د عربي ژبې د لړۍ موږ راپیل کړې ده چې د افغانستان د تعلیمي نصاب له 9م ټولګي څخه تر 12م ټولګي پورې د عربي ژبې د زده کړې دا کورس تعقیب شي. د نصاب د کتابو ترڅنګ نور بهرني پروګرامونه هم لرو د هغه کسانو لپاره چې غواړي په عربي ژبه کې پرمختګ وکړي، اور باندې وپوهیږي، لیکنه اور باندې وکړي او خبري اور باندې وکړي. د هغوی لپاره زموږ د چینل سبسکرایب کړئ، افغان ری چینل سبسکرایب کړئ تر څو د علمي موضوعات څخه برخمن شئ. د نن ورځې درس زموږ د 9م ټولګي 4م درس دی. 14 او 14 صفحه ده. د نن ورځې موضوع چې د زموږ ده من هذا او من هذه دی. د نن ورځې موضوع چې د زموږ ده من هذا او من هذه دی. څه معنا لري او د څه لپاره کارول کیږي؟ زموږ سره اوسئ. من هذا من هذه. من معنا څوک. من هذا دا څوک دی. هذا موږ مخکې درسو کې تشریح کړو. هذا معنا نارینه لپاره راځي او هذه د ښځینه لپاره راځي. خو په من کې هیڅ فرق نشته. من څوک په پښتو کې هم فرق نه لري. څوک دی، څوک ده. لکه څنګه چې په پښتو کې د دی او په د کې فرق راځي، په عربي کې په هذا او په هذه کې فرق دی. من هذا دی څوک دی د نارینه لپاره. من هذه دا څوک ده د ښځو لپاره. راځي نن په دغه لغاتونو باندې من وکارو. د کم یو سره هذا راځي او د کم یو سره هذه راځي. سائق چلونکی، فلاح بزګر، جندي پوځي، مدیر المدرسه د ښوونځي مدیر، مدیر المدرسه د ښوونځي مدیر، ابن زوی، امین المکتبه د کتابتون مسؤل. امین معنا ساتونکی، مسؤل، مکتبه کتابتون، مستشفى روغتون. نو اوس به وګورو چې په دغه جملو کې په دغه لغاتو کې من هذا راتللی سي او که من هذه په کومو لغاتونو کې راتللی سي. سائقون که موږ وګورو د دغه اسم په اخر کې ګردی ته نسته. موږ مخکې درس کې ویل چې هر هغه اسم چې په اخر کې ګردی ته ولري هغه د ښځې لپاره دی، خو که هغه نه وي دا نارینه نوم دی. نو دلته باید موږ من هذا کار کو. من هذا دا څوک دی. هذا سائق دی چلونکی دی. من هذا دی څوک دی. هذا سائق دی چلونکی دی. من هذا دی څوک دی. هذا فلاح دی بزګر دی. د دې ټول سره موږ هذا کارولای شو ځکه چې دا ټول نارینه نومونه دي. د نارینه نومونو سره هذا او که چیرې ښځینه نوم په مخ راغلی د هغه سره باید هذه کار کو. او سوال هم باید بیا داسې وکړو چې من هذه دا څوک ده. جندي پوځي. من هذا دی څوک دی. هذا جندي دی پوځي دی. مدیر المدرسه د ښوونځي مدیر. من هذا دی څوک دی. هذا مدیر المدرسه دی د ښوونځي مدیر دی. دغه هذا د ټولو نومونو سره کارول کیږي. من هذا دی څوک دی. هذا ابن دا زوی دی. مثلا هذا ابن احمد دا د احمد زوی دی. من هذا دی څوک دی. هذا امین المکتبه دی د کتابتون مسؤل دی. او بل طالبتون معنا زده کوونکې ښځه. ښځه موږ د کومه ځای وفهمول چې ځکه چې په اخر کې ګردی ته راغلی ده. نو دلته به موږ په دغه دوه کې کم یو وکارو. من هذا دی څوک دی د نارینه لپاره وو، خو دا چې دا مؤنث اسم دی، ښځینه اسم دی، نو بیا به هذه ورسره کارو. من هذه دا څوک ده. هذه طالبه دا زده کوونکې ده. طبيبه ډاکټره. من هذه دا څوک ده.
هذه طبيبة دا ډاکټره ده. خلاصه ده چې من هذا دا څوک دی دا د نارینه لپاره کارول کیږي. هذا سائق دی چلونکی دی. او هذه د ښځینه لپاره کارول کیږي. من هذه دا څوک ده. هذه طبيبة دا ډاکټره ده.